زما غزلې ویلې وې نو قسم دی چې به مې وله لنګه بیزه په انعام کې ورکړې وه. له تا نه یاره دا زموږ ژوندون به داسې وي هسې په تیاره کې لکه لاس چې تپوي سړی او تا پسې درمانه ثوابۍ په یو قدم کې ده تا پسې خو یاره هندوستان نوم راځي سړی. نو زه ډېره مننه کوم دا پروګرام ستاسو نه بغیر ناممکن و. زه بیا د لیاقت خان ډېره مننه کوم چې د دې مشاعرې روحي روا دی مطلب دغه ټوله ذمواري هغوی په خپل سر اغوستې وه چې داسې یو پروګرام را جوړوو یو مخکتنه د عارف لیوال ته مبارکي وایم. مایت خان هم راغلی دی موږ د هغوی د ملګرو هم ډېره مننه کوو. اسد خان ورسره راغلی دی نصر الله د سوات نه راغلی دی او دا سم ملګري چې راغلي دي موږ ستاسو ډېره مننه کوو او مشاعره واورئ خوندونه ترې واخلئ بیا بیا راشئ. ډېره مننه. ما نه کور کې چې زما د واده ذکر وشي زموږ په چم کې یو جینۍ باندې پیریان راشي حکیم سید اوتر راځي خو لغونته کې تاڼې ورته ووښئ ډېر لرې نه راغلی دی ښه دی به راته یو څو لطیفې هم وکړي او بیا به ورته شعرونه ووایي. ډاکټر محمد حکیم سید اوتر صاحب ته خواست چې راشي او تاسو سره خپلې لطیفې او شعرونه شریک کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس ته ډېره مینه احترامات عارف لیوال ته په پروګرام باندې او د کتاب په مخکتنه باندې ډېر مبارکباد او لیاقت حاجي صاحب ته په دې دومره ښکلي پروګرام را جوړېدو خو زه خو دا ریال یم چې د ثوابۍ دا خلک ټیک ته یخني خو به یي خو دومره یخني خو نه ده چې دا دوی څومره یخ دي که نه لږ خو خامخا لاس پیړه کوئ او دغه چې دا قریشي صاحب چې دا کمې غزلې د اسمار دا په دې ترنم کې وي که نه نیازکه او والله په سر زور دی دی زما غزلې ویلې وې نو قسم دی چې به مې وله لنګه بیزه په انعام کې ورکړې وه. وایي ورېده خو هغه اسمار خو مثال هغه دی یو سړي چېرته وي د شپې وکروي غل راغلی و نو یې ښځې ورته یې سړیه پاسه غل دی سړیه پاسه غل دی ښځې په دې کور کې موږ د ورځې څه نه مومو دی او پکې د شپې څه ومومي که نه نه د اسمار د بچا خبره چې دله کار وکړي نو څه به تې ونه مومي نو په غزلو به تې څه ومومي وانې اورېدم. او بله خبره دا نیازکه چې درمان ته مې خیال دی چې ده په دې پروګرام کې دومره ستړې وکړه که نه چې دی خو په نورو پروګرامونو کې که څو خواته مچې وچیچي نو په ایمان کې دی وله دم وي وادې ورې دومره تیار ناست دی او نن یې ډېره ستړې وکړه نو ډېره یو جهان مننه درمان ته وایم او بس دغه څو شعرونه به ووایم چې هر سړی مالدارو له پخه راځي هر سړی مالدارو له پخه راځي او څوک زموږ د خوارو په کار نه راځي او کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي کله کله خیال په دیره کوئ دلته به د ټولو ګورې شپه راځي او ځکه مې اوتره لار ته وکتل غوږ کې مې چوي چې هغه راځي او د پینډۍ په دې شعرونو پسې هغه دغه یو ځای کې هغه لږ چې سات په سات دا قریشي ورته ویلي و یاره انقلابي شعرونه ووایه انقلابي نو بل اوس درما نیازکه ما ته هغه یو هلک چې کوي د پینډۍ هغه انقلابي شعرونه ووایه نو مې خوښ هغه انقلابي نه دي د پینډۍ دا شعرونه بخیر دی وروسته ووایم خو مخکې به دا سم شعرونه ووایم چې ځکه د دنیا نظر کې مړیو نو ځکه د دنیا نظر کې مړیو نو مونږ غریبانان د چا د سیو نو سا خو رانه ستا غمونو ایستې ده اوسې په نامه د ژوندانیو نو او څه به درته غټې غټې وایو خو نه یو ستا د سترګو د زور نه یو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس خویو نو څوک چې راته ووایي چې څنګه یې وایو د ناکامه چې بس ښیي نو خیر دی که اوتره هر چا هیر کړلو ستا په غزلونو کې چې شته نو او دغه څو شعرونه نور هم چې ډېره مې وکړه بس دی نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي او د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي د وخت څپېړو په دې راز د کامیابۍ خبر کړم ځان ته به ځان وایي ګنې څوک ته چا پخه نه راځي او درمانه تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ
تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي دا د ده سره سمې خوري که نه چې درمانه چې تاسو چې ښه تاسو یار د هوا روح ته ګورئ مونږ چې خراب یو مونږ له دغه کلیه نه راځي او دغه څو شعرونه نور هم چې ژوند تېروو انور مانیروال صاحب دا تاسو ته سپیشل او لیاقت حاجي صاحب ته چې ژوند تېروو خو د ژوند چل او هنر نه پیژنو لار لنډوو خو د پل ځای او کمر نه پیژنو او په بینا سترګو چې ماښام او سحر نه پیژنو رڼا خو ځکه د سپوږمۍ او د نور نه پیژنو او بس خو چې هر چا استعمال کړو د جهاد په نامه میس کې کیسه ګورې د خیر او د شر نه پیژنو او مونږ پښتانه به یو تر هغې در په در او تره مونږ چې تر کومې خپل کاروان او رهبر نه پیژنو او دغه څو شعرونه نور هم په پښتنه مینه باندې دلته یو څو نوجوانانو راته خپل نومونه راواغستل نو که هغه نه یادوم جو بیان تړلی شعر دی چې نهال مومن رور پینډۍ ده وام هغه چې میوې خو بیا خلک پاسي ورکړه د پینډۍ دی ته خو دوی ناست دي دغه نهال مومن نوجوان و خلیل الله رور او مبصر احمد او یو نومان خان طارق ماشاءالله ته نه دي وایي دوی ته دغه څو شعرونه ډالۍ په پښتنه مینه باندې چې غټ ظلم به صرف په خپل زړه وکړو او مونږ که خفه شو ستا به څه وکړو او دغه یو تکلیف را باندې تیر شي چې ستا په تمه لارو ته کاته وکړو به د پینډۍ په دې به ورشم بس کومه چې ډېره مې وکړه بس ته نوره ګزاره نه راځي ماله د سوال او منتونو یارانه نه راځي د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده هسې د خپلو سره ګرانه یارانه نه کېده او په ملایانو مټایانو که خرچه نه کېده او که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده سم د ارامیتوب شعر ته ریډي ناستې چې که زه د ټریفیک انچارج وې یا څه لوی افسر وې نو په موټروې به هم په یو ښکلي پرچه نه کېده او تره مونږ نه چې د ښکلو دا کم مال وخوړه وخوره قسم چې په پینډۍ کې پې بنګله نه کېده او اوس په لکه د نظام ګل نظام صاحب ځان بیا خلاص کړم هغه هم وختي ښه په شړو ګاډی وچله او بیا پکې په بیایي اعلی ربکما تکذبان نه راغی نو اوس په دغه سنجیده شعر نه ووایم چې په شنو فصلونو د سوکړې نه جوړ ماتم څنګه دی یار حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی د خپل وطن د غرونو خال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه سپین سر څنګه علم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه د امن په لار پروت زما قدم څنګه دی او خپل روري به یې بندي خپله حجره او جومات چې دا یې شته نو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم مړې د دنیا ته یې دنیا پسې کړې مړه په کم دلیل یو شان زما او ستا غم څنګه دی او سیرې ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونی نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی د ټول مجلس نه ګورئ معذرت غواړو اس نه چې څوک په خاطر زموږ په دې خبرو یا کیسو ترون کړی یو جهان مننه